د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د یادې پروژې په لومړۍ مرحله کې 15 کسانو ته غواګانې ورکړل شوي چې ټول لګښت یې څه کم 10 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. هر غوا چې دغه د 2,9,500,000 افغانو په ارزښت باندې رانیول شوې ده چې ټولې لنګې شوي غواګانې دي او د دې ترڅنګ د هرې غوا د شیدو شمیر چې دی هغه تقریبا د شیدو شمیر د 25 څخه بیا تر 10 کیلوګرامه پورې دی او وزن د غواګانو چې دی هغه د 400 څخه بیا تر 4.5 کیلوګرامه پورې هر غوا وزن لري او ټول غواګانې د مالداري امنیت تر څارنې لاندې 15 ورځې کارنټین شوي دي. د کارنټین څخه وروسته دغه ډاټا او دغه رزلټ موږ ته په لاس راغلی دی. د ملکو لبنیاتي توکو د تولید فابریکې مسؤلین وایي دا چې دغه غواګانې فعلا شیدې کوي نو دوی چمتو دي چې له مالدارانو څخه شیدې په مناسبه بیه وپیري. د ملکو د تازه شیدو ټولولو مسؤل جلال الدین جلالي وایي دوی له مالدارانو څخه شیدې په منظم ډول او په مناسبه بیه اخلي. له همدې امله به د دې غواګانو اقتصادي ګټه سر له اوسه د کورنۍ لپاره پیل شي.